د یو وخت خبره ده عایشه خپلې لور فاطمه سره په کټ کې ناسته وه. د عایشه خاوند شرابي و. دی یو ورځ کور ته راغلی نو عایشه ورته وویل یا سړیه زه په دې کور کې ډېره زیاته یریږم، خو زما دا لور هم په دې کور کې ډېره زیاته یریږي. لږ شان وختي راځه که نه وګوره نیمه شپه ده، په نیمه شپه را پیدا شي. یا ښځې که زه په نیمه شپه راځم او که هر څه ټایم راځم او که کله هم راځم تا ته ما نه دي ویلي ته به زما نه تپوس نه کوې، تا ته ما نه دي ویلي خو ته لږ شان صبر وکړه، ته نه پوهېږې تا سره زه اوس څه کومه. د دې نه پس کاشف چوکا راواخیستله او عایشه یې ډېره زیاته ووهله. د دې نه پس کاشف لاړلو. په سبا باندې عایشه ته خپلې لور فاطمه وویلو یا مولي زه ډېره زیاته وږې شوې یمه، ما له لږه شان لوتې لاکه. زه ډېره زیاته وږې شوې یمه چې لوتې وکړمه چې ملچمه. زه ډېره زیاته وږې یمه یا زما لورې ته خفه کېږه مه، زه تاله د بازار نه خپلې خوراک راوړمه او چې ته یې وخورې چې مړه شې بې. ته لږ شانتې صبر وکړه. صحیح شوه زما مولي، ما لکه نه چې خیشته خیشته ممونه لاوله چې زه وکړمه. صحیح شوه زما مولي، د بازار نه لاله ښایسته ممونه لاوله. صحیح ده زما لورې ته د کور نه بهر مه وځه، زه بازار ته ځم چې تاله ممونه راوړمه. د دې نه پس عایشه خفه روانه شوله او په لاره روانه وه. په لار کې ورلا یو زمیندار ورغی نو هغه ورته یا زما عایشه خورې زه تا ته د ډېر ټایم نه ګورمه، ته خفه او پریشانه یې، ولې څه خبره ده، څه وجه ده ما ته مو ووایه. زما توتي ګل وروره، زما خاوند کاشف چې دی که نه هغه سهار او ماښام ټوله ورځ شراب څښي او زما سره چې کمې پیسې وي هغې هم رانه اخیستي. زموږ سره دومره پیسې نشته دی چې زه پې خپلې لور له خوراک ویسمه او د کار په تلاش کې راوتې یمه چې کار وکړمه چې پیسې راشي چې خپلې لور له پې خوراک ویسمه. یا زما خورې ته ولې خفه کېږې، زه چې کم پټي نه سودا راوړمه داسې کار کوه چې هغه سودا ته هم لګوه او چې کومه خرڅېږي نیمې پیسې تا اخله او نیمې ماله راکوه، ستا کار به پې هم کېږي او زما کار به پې هم کېږي. یا توتي ګل ماما ستا ډېره ډېره مننه، الله پاک دې قدر وکړه. د دې نه پس عایشه په بازار کې د سبزۍ ګاډۍ ولګوله. په دې باندې ماښام شو خو دې سبزي خرڅه نه کړله. توتي ګل ماما ته یې ټوله کیسه وکړه خو توتي ګل ماما ورته هېڅ هم ونه وې. د دې نه پس کور ته راغلله نو لور ورته وویل یا زما مولي تا ماته ویل که نه چې انسان له پکار دی چې ناامیده کېږي نه، او تا ماته ویلي وو که نه چې ناامیدي چې دا غټه ګناه ده. یا زما مولي ناامیده کېږه مه، بیا کوشش وکړه، ښه پته لګي الله پاک زمونږ مدد وکړي او زمونږ سبزي خرڅه کړي. یا زما لورې ته صحیح وې ته خفه کېږه مه، زه به سبا سبزي ولګومه. د دې نه پس په سبا باندې دی بیا په بازار کې سبزي ولګوله او ځان سره یې وویل یا الله پاکه ته زمونږ د ټولو انسانانو خالقې او مالکې، ما له په دې خپله سبزۍ کې نن رزق راکړه. د دې نه پس حماد خان په نوم یو سړی د دې ګاډۍ خواته راغی او دې ته یې وویلو یا زما خورې زما سبزي پکار ده، 1 کیلو ټماټر راکه، 1 کیلو پیاز راکه او ورسره نوره سبزي هم راکه.
یا زما وروره لږ صبر وکړه، دا ټوله سبزي د لذت تلمه او بیا یې درکومه. یا زما خوري ټماټر پکې ښکلي ښکلي واچوه، که ښکلي نه وو نو بیا به مې ښځه په کور کې وهي ښکلي واچوه. زما وروره بېغمه شه، ټماټر نه علاوه چې کومه نوره سبزي ده هغه به درلم ښکلې واچومه، خو ته لږ صبر وکړه چې زه یې ویې د دې نه پس حماد خان سبزي واخلي او د هغه ځای نه روان شي او لږ ساعت پس د عایشه ګاډۍ خواته ډېر خلک ولاړ وي او ټول خلک تی سبزي واخلي او عایشه د ماښامه پورې خپله ټوله سبزي خرڅه کړله او په خوشحالۍ خپل کور ته راغلله او په دې کې ډېر زیات وخت تیر شولو. د عایشه لور فاطمه هم غټه شوله نو عایشه خپلې لور ته وویل: یا زما لورې زما طبیعت ډېر زیات خراب دی او ته لاړه شه زمیندار کاکا ته ووایه چې زما مور به سبا راشي او تاله به ټولې پیسې درکړي. وایه هغه نن بیماره ده نشي راتلی. یا زما مورې ته څه له فکر کې ته ټینشن مه اخله، زه ځم زمیندار کاکا پسې او ورته ویم چې زما مور ډېره زیاته بیماره ده نن نشي راتلی سبا به راشي. د دې نه پس فاطمه روانه شي او د طوطي ګل کور ته ور ورسي او طوطي ګل ورته وویلو: یا زما لورې ته څوک یې او زما دې کور ته څنګه راغلې، ولې څه خبره ده؟ طوطي ګل کاکا زه چې دی که نه زه د عایشه لور یم فاطمه او زما مور ډېره زیاته بیماره ده، هغې وی که نه چې زه نن نشمه درتلی زه به سبا درشمه. ښه صحیح ده زما لورې، ما نه مه خفه کېږه، ما ته چېرته نه وې لیدلې نو ځکه مې درته داسې وویلو. مور ته دې ووایه چې هېڅ خبر نه ده، چې کله ته ښه شې بیا ماله پیسې راوړه، صحیح ده؟ صحیح ده کاکا جانه، زه اوس ځم خپل کور ته. د دې نه پس فاطمه خپل کور ته روانه شوله. د طوطي ګل زوی هلته ناست و نو دا یې ډېره زیاته خوښه شوله نو خپل پلار ته یې وویل: یا زما ابو دا جینۍ خو زما ډېره زیاته خوښه شوله او ته راته په مخه وې چې واده وکړه او واده وکړه، نو زما دې جینۍ سره واده وکړه، دا جینۍ زما ډېره زیاته خوښه شوله. یا زما زویه ته څه له فکر کې، زه اوس ځمه او عایشه ببو ته دې ویمه چې ستا دا لور زما د دې زوی ډېره زیاته خوښه شوله او مال یې راکړه، زه دې خپله انګور جوړول غواړمه. دلته کاشي په نشه کې خپله ښځه ډېره زیاته ووهله چې په وهلو یې مړه کړله. په دغه وخت کې فاطمه خپل کور ته راغلله چې خپله مور یې وکتله نو په دغه وخت کې خپل پلار ته وویله: یا زما پلاره تا زما مور مړه کړله، ته په نشه کې دومره ډوب شوی چې زما مور دې مړه کړله. زما خدایه پاکه زه به اوس څه کومه؟ یا زما لورې ما معاف که، زه په نشه کې ومه، زه نه یم پوه شوې، ما تې پیسې غوښتلې او دې ماله نه راکولې، زه پوهه نه شومه، ما په دې تبرګي ووهله او را پرېوتله او مړه شوله، ما معاف که زما لورې. او بیا په دې کې ډېر وخت تیر شولو او کاشي په خپل کور کې په کټ کې ناست و چې د ده کور ته طوطي ګل ماما راغی او ورته یې وویل: ای کاشفه ستا دا لور چې ده که نه دا زه خپل انګور جوړول غواړمه، تا ته خو څه اعتراض نشته دی که نه؟ یا طوطي ګل کاکا ما ته هم هېڅ اعتراض نشته، زما ښځې هم ویل چې زما لور ستاسو د کور انګور جوړه شي او تاسو چې څه ټایم هم ډولۍ راوړئ. د دې نه پس طوطي ګل کاشف له یو د پیسو ګوتې ورکړله او ورته یې وویل: یا کاشفه په دې ګوتۍ کې چې څومره ډېرې هم پیسې دي که نه هغه ستا دي،
ته داسې سوچ مه کوه چې زه تاله خپلې پیسې در کومه. دا خو دومره ډېرې زیاتې پیسې دي طوطي ګله، دا یې تا سره څنګه جمع کړې دي؟ کاشفه هغې به کارونه کوله او پیسې به ما سره جمع کولې او وې زما خاوند زما نه اخلي او ما ته یې ویل چې کله زما د لور واده یې که نه دا پیسې به زه بیا تا نه واخلمه. د دې نه پس طوطي ګل د هغه ځای نه لاړلو. نو کاشف ځان سره وویل یا عایشه ته ما معاف کا، ته ما ډېره زیاته کړولې یې او ډېره زیاته مې وهلې یې او بد مې در سره کړي دي چې ته مې مړه کړلې. ما معاف کا عایشه، ما معاف کا. د دې نه پس کاشف د خپلې لور واده د طوطي ګل ماما زوی سره وکړلو او په خوشحالۍ ټولو زندگی تیرول شروع کړه. دوستانو بس دا کہانی دیزی پوری وا. کو کہانی مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کې، ملګرو سره شیر کې او یو ښکلی شان کمنټ هم وکړئ او که زموږ په چینل نوی نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.